زورور ته نه ښایي چې په کمزوري باندې ظلم وکړي اگر چې کار یې خرابېږي. لکه د روم د ملک پاچا نوشیروان پاچا ته قاصد لیږلی و چې دربار ته ورسید، ګوري چې یوه لویه ماڼۍ ده. پاچا پکښې په تخت ناست دی او نور امیران او وزیران ورته په کرسو ناست دي. لیکن چې قاصد تماشه وکړه، یو ځای ورته په هغې ماڼۍ کې کوږ ښکاره شو. نو له یو سړي نه یې پوښتنه وکړه چې دا ځای ولې کوږ دی. هغه ورته په ځواب کې وویل چې دا د یوې بوډۍ کور و. په هغه وخت کې چې پاچا دا ماڼۍ جوړوله، نو هغې بوډۍ ته یې وویل چې دا کور په ما خرڅ کړه، مګر د هغې رضا نه وه او په زور سره خو پاچا دا کار نه کاوه. نو په دغه سبب سره دا ځای په دې ماڼۍ کښې کوږ پاتې شوی دی. قاصد وویل چې رښتیا خبره دا ده چې دا کوږوالی ډېر ښه دی له هغه سموالي نه چې په ظلم سره شوی وي، او حق د انصاف دا دی چې دا کار نه په لومبۍ زمانه کې چا ویلی دی او نه مې وروسته ګمان کړي چې څوک به له باچاهانو څخه دا کار وکړي. پاچا چې دا خبرې د قاصد واورېدلې، نو ډېر زیات خوشحاله شو او انعام یې ورکړ او په مدار او عزت سره یې رخصت کړ. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ، او یا هم کوم سوال یا نظر لرئ نو کمنټ وکړئ، او همدارنګه د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.